ته چېرته ځې ته ودرېږه خبره شو راياده ته چېرته ځې ته ودرېږه خبره شو راياده تا چې ما له ویلي وو چې غاړه به در کومه که یاد دې شي د خولې ذکر دې هم ورسره وکړو چې بیا راشمه باسه دغه دواړه به در کومه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو راغلو معززو مشرانو کشرانو ته سلامونه د پښتنو مینه وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول دانه به ښه اوسئ. د کبیر اخوند صاحب څخه ډېره مننه کوم چې مونږ ته په دغه مشاهدې کې بلنه راکړه. ما درله تیاره جوړه کړې ده او مینې ته مې لاره جوړه کړې ده. ما درله تیاره جوړه کړې ده او مینې ته مې لاره جوړه کړې ده. ستا هغه وړه شیطانه خور څه وه اوس مې ترې باله جوړه کړې ده. بیا دې نیغ راوکتله زخمي دې کړم ځان نه دې خونکاره جوړه کړې ده. خدایه د تخلیق نه دې قربان شمه څه دې مزېداره جوړه کړې ده. او ما له وې راوړه بنګړي او تا دې دلته باره جوړه کړې ده. نظام صاحب ما له وې راوړه بنګړي تا دې دلته باره جوړه کړې ده. ښکاري جوړه باس راته ځان نه یې سمه دوکانداره جوړه کړې ده. پخپله په خپل ځان پورې حیرانه شوه که نه شوه د چا چې خوښه نه وه اوس پې ګرانه شوه که نه شوه چې ما دې د سره تور سر پټېدو اراده وکړه. عزیز صاحب چې ما دې د سره تور سر پټېدو اراده وکړه راوړې لوبټه په ما تاوانه شوه که نه شوه چې دوه ځلې مین شي سړی دوه ځلې ناکام شي دنیا ورباندې دوه ځلې راورانه شوه که نه شوه چې دوه ځلې مین شي سړی دوه ځلې ناکام شي دنیا ورباندې دوه ځلې راورانه شوه که نه شوه. غمازه خپل له زور ورکړه چې عقل یې پیدا شي ورباندې زما ساده چې انسانه شوه که نه شوه. غمازه بې له زور ورکړه چې عقل یې پیدا شي ورلاندې زما ساده چې انسانه شوه که نه شوه. او ریباره زه به لاړ شم څه چل په ما ونه شي ته ګوره چې ډوډۍ ته ور روانه شوه که نه شوه. ریباره زه به لاړ شمه څه چل په ما ونه شي ته ګوره چې ډولۍ ته ور روانه شوه که نه شه. ښکلا مې د دې چم ټوله را جوړه په ابا سوه چې لاړو اوس بدرنګه د هره چا نه شوه که نه شوه. آخري غزل دی چې طارق احمد صاحب ډېر ماله پرېږده ته لږ کم وخوره زما غمونه یو رقم وخوره مړې دا پلار خو به دې زه رضا کړم خو د دې ورونو دې څه غم وخوره. مړې دا پلار خو به دې زه رضا کړم خو د دې ورونو دې څه غم وخوره. مور دې رضا شو راکوي دې ماله تا دې خو دې وایي ته قسم وخوره. مور دې رضا شو راکوي دې ماله تا دې خو دې وایي ته قسم وخوره. بېلتونه مه راځه ازار به واخلې خو چې راځي بیا مې قسم وخوره. د جدایۍ زهر دې وڅښه په ما لیونۍ خدای دې په لړم وخوره. عباسه وینې دې هغې وڅښلې عباسه غوښې دې په کم وخوره. چا ویلي چې هر رنګ خیالات پکې دا چا ویل چې هر رنګ خیالات پکې راځي. دا چا ویل چې هر رنګ خیالات پکې راځي. اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي. او چې ستا د پلیدو ټول ګلو څکلي دي جانانه اوس خولې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي. چې ستا د پلیدو ټول ګلو څکلي دي جانانه اوس خولې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي. چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دې وړې دومره خدمات پکې راځي. چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دې وړې دومره خدمات پکې راځي. غزل زه خو په فکر او هنر لیکم خو بیا هم انسان دی کله کم او کله زیات پکې راځي. زموږ د کوڅې دا له خدای ته ستا په کور راغلی خو ما ویل چې دا څنګه میوجات پکې راغلي. وړې صاحب زموږ د کوڅې دا له خدای ته ستا په کور راغلی ما ویل چې دا څنګه میوجات پکې راځي. والله ورله لالې ګلابي شونډې درکړي عباس ته دې څه وکړه که زکات پکې راځي. اخر کې دوه شعر وایم چې اجازه اخلم چې د ژوند نه مو وانخیستمه زه پروردګاره ناراضه چېرته نشي راله ښه پروردګاره. او که بیا دې دا دنیا چېرته له سره جوړوله کابل کې راته جوړه کړه کابل پروردګاره. ډېر راته ولې ورته